قدرمنو اوریدونکو د آل انډیا رادیو دلی ده او تاسو زموږ غږ د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. وایاند اسما کاکړ د مهمو خبرونو سرټکی. د هند سرینام ګډ کمیسیونو مناسته پرون په عملی ډول ترسره شوه. د هند بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جی شنکر د خپل عماني همکار سره د دوه اړخیزو همکاریو مسلو په اړه بحث کوي. چین د شانګهای د همکاریو سازمانونو د مشرانو په کوربتوب کې د هند نوښتونو قدرداني کوي. د هیواد کرونا ویروس د بیا رغونې کچه 4.1 ته رسیږي. انګلستان په نړۍ کې لومړنی هیواد شو چې د کرونا ویروس واکسین یې تصویب کړ. متحده ایالاتو کانګرس چین د ګالوان وادي شخړې پلان کولو لپاره ګرام بولي. استرالیا د چین په قطار کې د بهرني تړونونو په اړه سخت نوي ویټو واکونه تصویب کړل. او اوس هم بشپړ خبرونه. د هند سرینام د ګډ کمیسیونو مناسته پرون په عملی ډول ترسره شوه. بحثونه د دوستانه هندوستان سرینام اړیکو د شالید پر وړاندې د تودوخې په فضا کې ترسره شوې. د دې ناستې مشري د حکومتي بهرنیو چارو وزیر وی مورلی درن او د نړیوالې سوداګرۍ او د سورینام نړیوالې همکارۍ وزیر البرت رامرامین په غاړه درلوده. دواړو وزیرانو د سیاسي خبرو اترو ژور کولو، دوه اړخیزو اړیکو بیاکتنې او د سیمه ییزو څو اړخیزو همکاریو په اړه د نظر تبادلو کې د دې میکانیزم اهمیت باندې ټینګار وکړ. دواړو خواوو په اطمینان سره څرګندونه وکړه چې د هند سورینام اړیکې چې کلتوري او تاریخي ژورې اړیکې دي د خواخوږۍ او د لوړې کچې تفاهم او یو شمېر مسلو په اړه د نظرونو تبادلې لخوا په نښه شوي. وزیرانو هوکړه وکړه چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې دوه اړخیزو اړیکو ته نوی تحرک اضافه کړي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اس جی شنکر تیر ماښام له خپل عماني سیال یادرل بوسعیدي سره خبرې وکړې. ډاکټر جی شنکر په یو ټویټ کې وویل چې هغه د کووډ-19 په جریان کې د هندي ټولنې لخوا نیول شوې پاملرنې څخه ستاینه کوي. دوی د روغتیا، امنیت او خوراکي خوندیتوب په ګډون دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. دوی د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په اړه هم نظرونه تبادله کړل. چین د هندوستان د شانګهای همکارۍ سازمان د مشرانو غونډې کوربتوب ستاینه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوچونګ د شانګهای د همکاریو سازمان د شورا 19مې غونډې کوربتوب په شانګهای سازمان کې د هند د نوښتونو په اړه وویل چې ټولو هیوادونو د هندوستان په کوربتوب ناسته کې د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. هغې دا هم وویل چې چین د هند او نورو غړو سره د همغږۍ او خبرو اترو لپاره کار کولو ته چمتو دی او د شانګهای د همکارۍ د پراختیا یوه بله لسیزه پرانیزي. هندوستان د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې په بلاک د شاملېدو راهیسې د داسې لوړې کچې شانګهای غونډې کوربتوب وکړ. د دولت د مشرانو شورا 19مه ناسته د ویډیو لینک له لارې ترسره شوه او مشرانو د سوداګرۍ، پانګونې او کلتوري برخو په ګډون په کوربتوب کې د همکارۍ د زیاتولو په اړه خبرې وکړې او ډیرو موافقو ته ورسید. غونډه د ګډې موافقتنامې په تصویب سره پای ته ورسېده. د هیواد کرونا ویروس د بیا رغونې کچه 4.1 ته رسیږي. هندوستان د کووډ-19 په وړاندې په مبارزه کې د پام وړ مهم پړاو تیر کړی دی. د نوي ورځني قضیو شمېر د 26 ورځو لپاره د 50,000 څخه ښکته ښودل شوی. په تیرو 40 ساعتونو کې نږدې 15,500 نوي پیښې راپور شوي دي. په داسې حال کې چې نږدې 41,000 کسان په ورته وخت کې روغ شوي دي. 90 میلیونو ته نږدې د رغېدو شمېرې سره د ملي عوایدو کچه مخ په وړاندې ځي او 4.1 ته رسېدلې. په هیواد کې راپورته شوي قضیې د فعاله قضیو په پرتله 20 چنده ډېرې دي. د هیواد فعاله قضیه د نور کمښت شاهده ده او د 4.5 څخه ښکته رسېدلې. د روغتیا وزارت ویلي دي
چې د کار د تلفاتو په کچه کې د پام وړ لګښت لامل شوی چې په سلو کې 1.45 سلنې څخه کم دی. راپورونه وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د 1526 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. په تاریخي اقدام کې انګلستان لومړی هیواد شو چې د فایزر بایوټیک کرونا ویروس یې تصویب کړ. دوی ویلي دي چې واکسین به د راتلونکې اونۍ څخه وروسته پیل شي. د روغتیا وزارت سکرټر میټ هانکونګ وویل حکومت د درملو او روغتیا پاملرنې محصولاتو ادارې یا MHRA څخه وړاندیز کړی چې د کارولو لپاره د فایزر بیوټیک کووید-19 واکسین تصویب کړي. هانکوک وویل واکسین به د راتلونکې اونۍ څخه په ټول انګلستان کې چمتو شي. د واکسین لپاره لومړیتوب به د روغتیا پاملرنې کارکوونکو او د پاملرنې کور اوسیدونکو ته ورکړل شي. د فایزر بیوټیک کووید-19 واکسین د وروستۍ مرحلې ازموینې کې د کووید-19 واکسین پر وړاندې 95 سلنه اغیزمن ثابت شوی. د متحده ایالاتو د کانګرس یوې عالی کمیټې ویلي چې د چین حکومت په ختیځ لداخ کې د جون ګالوان شخړه پلان کړې وه. د متحده ایالاتو چین اقتصادي او امنیت بیاکتنې کمیسیون یا USCC تازه خپور شوي کلني راپور کې وویل شواهد ښیي چې چین حکومت دا پیښه پلان کړې وه ځکه چې بیجینګ د خپلو ګاونډیو په وړاندې د جبراتو کمپاین پلان کړی دی. دی ویلي د سپوږمکۍ عکسونو د ګلاوان په وادي کې د چینایي لوی جوړښت انځور شوی چې له جګړې څخه یوه اونۍ مخکې د چین ولسي آزادۍ ځواک زر سرتیري هلته ځای په ځای شوي وو. په داسې حال کې چې د هند شل سرتیري د جون په 15مه په سرحدي پوله کې مړه شوي چینایانو ته هم تلفات اړول شوی. راپور وایي بیجینګ د خپلو ګاونډیو په وړاندې څو کلن جبار کمپاین پراخه کړی او له جاپان څخه هندوستان او سویل ختیځې آسیا ته د هیوادونو سره د نظامی یا نیمه ملیشو د درېدو لامل شوی. د متحده ایالاتو چین اقتصادي او امنیت بیاکتنې کمیسیون په 2000 میلادي کال کې رامنځته شوی او د چین او متحده ایالاتو ترمنځ د ملي امنیت او سوداګرۍ مسلې څیړي. دا د متحده ایالاتو کانګرس ته د بیجینګ په وړاندې مقننه او اداري عمل لپاره وړاندیزونه هم وړاندې کوي. د استرالیا پارلمان نن هغه قانون تصویب کړ چې فدرالي حکومت ته واک ورکړي چې له بهرنیو هیوادونو سره په هر ډول تړون موافقه وکړي. دغه اقدام د چین او استرالیا ترمنځ د وروستیو ډیپلوماټیک فشار وروسته لیدل کیږي. قانون مشترکه دولت ته اجازه ورکوي چې د استرالیا ایالتونو، شوراګانو او یا بنسټونو او یو بهرني حکومت ترمنځ هر ډول تړون ودروي لکه د وکټوریا او چین ایالت ترمنځ د 2018 کال جنجالي معاملې. لومړي وزیر سکاټ موریسن په کنبرا کې خبريالانو ته وویل په استرالیا کې د استرالیا پالیسي، پلانونه او قواعد د هیواد اړتیاو او زموږ ګټو سره سم رامنځته شوي. موریسن ټینګار وکړ چې قانون د حکومت لپاره نه دی. د استرالیا او چین ترمنځ اړیکې چې د دې تر ټولو لوی شریک دی له هغه راهیسې ژورې شوي چې موریسن د دې کال په پیل کې د کرونا ویروس ناروغي اصلیت په اړه د یوې نړیوالې پلټنې غوښتنه کړې. د افغان حکومت او طالب استازو پرون وویل چې دوی لومړنۍ معاملې ته رسیدلي ترڅو د سولې خبرو باندې فشار راوړي. دا د 19 کلونو په جګړو کې د دوی لومړی لیکل شوی تړون دی. پرون لاسلیک شوی تړون د لا نورو خبرو اترو لپاره لاره هواره کوي چې خبرو اترو ته به د اوربان خبرو په ګډون ډېرې اصلي مسلو ته د تګ اجازه ورکړي. د افغان حکومت د خبرو اترو د ډلې غړی نادر نادري اژانسونو ته وویل چې د دې خبرو اترو وړاندې کولو پروسې بشپړې شوي او له دې وروسته به خبرې اترې د اجنډا په سر کې پیل شي. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني بیان صدیق صدیقی په ټویټر کې وویل هوکړه د اصلي مسلو په اړه د خبرو د پیل په لور یو ګام دی د اوربند او افغانانو کلیدي غوښتنو په شمول. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو
دواړو خواو ته د ګډو او اساسي ټکو لیوالتیا په خاطر مبارکي ورکړه. پروانو حالاتو یو تبصره د تبصرې عنوان دی د متحده عربي اماراتو سره د هند پیاوړي ستراتیژیکي اړیکې. لیکنه د پروفیسور پی آر کماراسوامی، جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. 13 اونۍ متحده عربي اماراتو ته د بهرنیو چارو وزیر ایس جے شنکر 2 ورځنی سفر د کووډ 19 څخه پس نوي وضعیت پترس کې د هند ستراتیژي یو برخه ده. د هند او اماراتو ترمنځ د اړیکو وده او نیکنیتی هغه وخت څرګنده شوه کله چې د بهرنیو چارو وزیر د ابوظبي لا شاهزاده او د متحده عربي اماراتو لا اصلي واکمن شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره لیدنه وکړه. متحده امارات د خلیج په سیمه کې د هند مهمه ستراتیژیکي ملګری دی. هندي اتباعو ته د پاملرنې په برخه کې د اماراتو هڅې هند لخوا ستایلو سربیره دوړو مشرانو په سیمایزو او نړیوالو مسلو د دوړخیزو اندېښنو په حق له هم خبرې وکړې. وروسته ډاکټر جے شنکر د خپل اماراتي همکار سره تفصیلی خبرې وکړې چې پکې د دوی د سوداګرۍ، پانګونې، زیربنا، انرژي، خوراکي توکو امنیت او دفاع په ګډون د هرړخیزې ستراتیژیکي ملګرتیا ته بیا کتنه وشوه. دوی په دې ورستیو کې په سیمایز او نړیوال تحولاتو هم خبرې وکړې او موافقه وکړه چې په سو اړخیزو مسلو به همغږي کولو ته دوام ورکړي. دا د متحده عربي اماراتو څخه د هندستان د بهرنیو چارو وزیر لومړنۍ لیدنه وه چې تیر کال یې د دفتر چارې سمبالې کړي. د کووډ 19 ناروغۍ له امله بهرني سفرونه ورو د فروری له نیمې راهیسې بند شول. دا د بهرنیو چارو وزیر درهمه بهرنی سفر وو ځکه چې محدود بهرني سفرونه یوازې د سپټمبر په پیل کې شروع شوي. روسیا او جاپان هغه نور هیوادونه وو چې اماراتو نه علاوه ډاکټر جے شنکر ورڅخه لیدنه کړې. د لاک ډاون په جریان کې لومړي وزیر مودي او ډاکټر جے شنکر دواړو د اماراتو مشرتابه سره خبرې کړې وې او د کووډ اړوند په مرستندوی فعالیتونو یې همغږي کړې وه. په حقیقت کې کله چې د اگست په 15مه د اماراتو او اسرائیل ترمنځ اړیکې د نورمال کېدو اعلان وشو، د متحده عربي اماراتو بهرنیو چارو وزیر عبد الله بن زاید بن سلطان ال نهیان ډاکټر جے شنکر ته ټلیفون وکړ او هغه ته لنډ معلومات برابر کړل. د بهرنیو چارو وزیر په لیدنه کې په اماراتو کې د هندي ټولنې له غړو سره آنلاین تعامل هم شامل وو. که څه هم له 2014 کال راهیسې دا غونډه د خلیج مهاجرت په اړه د مخ په زیاتېدونکي بې باورۍ په صورت کې اهمیت لري. لکه څنګه چې وزارت یادونه وکړه چې هندي کارمندانو لپاره دا اړینه ده چې د کووډ وروسته سیناریو کې دندې بیا پیل کړي. د هندستان په اجنډا کې خورا لوړ ځای لري. د سپټمبر تر 15مې پورې هندستان د وندې بھارت ماموریت لاندې د متحده عربي اماراتو څخه 4,15,590 کسانو په ګډون له 1.38 میلیونو څخه ډېر اوسیدونکي کورونو ته را رسولي. دا مهال په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 3 میلیونه هندیان ژوند کوي او کار کوي او دا د هیواد څخه بهر د هندیانو لوی شمیر دی. په دې توګه د بهرنیو چارو وزیر د بهرني هندیانو خوندیتوب او هوساینې لپاره ډاډ ورکړ. د واکسین په ترڅ کې د ډیرو هیلو خبرونو سره هند هم خلیج سیمې ته د مهاجرو بیرته ستنېدو په شمول نوې نورمال وضعیت ته ورو بیرته راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. د اقتصادي خړپړتیا سره نږدې 1 میلیون هندیان د خلیج عرب هیوادونو څخه بیرته راستون شوي دي چې په 2019 کال کې 8 میلیونه هندیان کوربه وو. کووډ 19 هم د غسیمه ته د تازه کارمندانو کلنۍ مهاجرت کنګل کړ او امارات له هندستان څخه د کارګرانو مهاجرت بیا راژوندي کولو لپاره کلی لري. سربیره پر دې د هند اقتصادي بیا رغونه د هند او اماراتو ترمنځ تجارت شاوخوا سرخیږي. د وبا د خپرېدو د مخه متحده امارات د هندستان درهم لوی سوداګریز ملګری وو او د 9.9 میلیارډ ډالرو څخه زیاته سوداګري روانه وه. د هند اقتصادي بحران خواکو په نړۍ کې هم دا په پلاخه کچه د هند او اماراتو ترمنځ په دوړخیز تجارت تکیه لري. که څه هم توضیحات پیچلي او مبهم دي، بیا هم یو څوک کولی شي چې د دې امکان وسیړي چې د ډاکټر جے شنکر لیدنې په جریان کې به څه شوي وي.
د جوی بایدن انتخاباتي بریا د ایران سره د امریکا ډیپلوماټیکي همکارۍ او په خلیج کې د کړکېچونو احتمالي کمېدو لپاره هیلې راپورته کړي. که څه هم د پرمختګ هرکلی کېږي، خو د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه شوي اټومي تړون ته هر ډول راستنېدل به متحده عربي اماراتو او نږدې متحده سعودي عربستان لپاره جدي امنیتي ستونزې ولري. سربیره پردې تر یوې اندازې په یمن کې د بریالي نظامی کمپاین لامل امارات ژمن دي چې خپل نظامی ځواک ډیر کړي او د 50 F-15 جنگي الوتکو په لټه کې دي چې د متحده ایالاتو جنگي الوتکې دي. د اسرائیل سره د اړیکو نورمال کول یو څه برخه له هغه تړون سره تړاو لري چې اټکل کېږي له $10 میلیارډ پورې ارزښت لري او پلور ته متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل منځوري ورکړي او دا هم هغه وخت کله چې ولسمشر ټرمپ بایدن ته وبیلله. سربیره پردې د اماراتو او اسرائیل ترمنځ نورمال شوي اړیکې هند ته لوی فرصت برابروي چې ټکنیکی روابطو د لارې دواړو هیوادونو سره خپل بوختیاوې زیاتې کړي. وروسته له هغه چې ښاغلي نریندر مودي لومړی وزیر شو، متحده عرب امارات د خلیج په سیمه کې د هند پیاوړي مرکز په توګه راپورته شوی چې د سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکو همکاریو له لارې څرګندېږي. د ډاکټر جے شنکر لیدنه د هند خلیج پالیسۍ کې د متحده عربي اماراتو د ستراتیژیکي اهمیت یادونه ده.